السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، هیله کوم د پیغام مختم در سره شیر کړي. په کعبه شریفه غلا پوښ د دې لپاره اچول سوی تر څو نړیوالو ته معلومه سي چې دا کوم عام کور نه بلکې د الله تعالی سپېڅلی کور بیت الله شریفه ده. او په قرآن کریم پوښ د دې لپاره اچول سوی تر څو نړیوالو ته معلومه سي چې دا کوم عام کتاب نه بلکې د الله تعالی سپېڅلی کلام قرآن مجید دی. او مسلمانې ښځې ته د ایجاب حکم د دې لپاره سوی تر څو نړیوالو ته معلومه سي چې دا کومه عامه ښځه نه بلکې یوه مسلمانه ښځه ده. او مسلمانانو ته د نظر ښکته کولو حکم د دې لپاره سوی تر څو نړیوالو ته معلومه سي چې دا کوم عام خلک نه بلکې د ستر شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان او د الله تعالی خاص بندگان دي. تر جنتا پخپلو گناہونو باندې ډیر یم ملامت الله رب العزت.